نن د سترې محکمې د ځانګړي حکم له مخې د کوچني اختر په مناسبت د ننګرهار مرکزي زندان څخه 300 بندیان خوشي شول او 351 تنو ته د بند موده کمه شوه. کوچني اختر د رسیدو په مناسبت باندې د ننګرهار مرکزي زندان ته د سترې محکمې لخوا د عفو تخفیف لیست را رسیدلی ده چې ټول 228 نفر له عفو تخفیف نه برخمن شوي دي او د دغه له جملې نه 300 کسان د عفو په لیست کې راغلي دي چې له جملې 26 نفره اطفال او 22 اناسې دي او 351 کسان د تخفیف نه برخمن شوي دي. هغه زندانیان چې په دغه عفو کې نوم راغلی وای محبس کې د اصلاح لپاره ډیر کار شوی او په خبرای راتلونکي کې به جرمونه ترسره کوي. جلال آباد په محبس کې بندي وم او 4 میاشتې مې تېرې کړې او اوس زه خوشحاله یم. الحمدلله موږ سره ډېر ښه چلند شوی دلته موږ بېلابېل زده کړې سبقونه هر څه موږ د دونه خوشحالي او راتلونکي به انشاءالله تعالی چې هېڅ داسې جرم نه کوو نورو خلکو ته به موږ تاسو دغه کوو چې مطلب د دې غلطو کارونه انشاءالله تعالی چې موږ خپل ځان هم دغه کوو نورو خلکو ته به موږ دا ورکړو. نو زموږ د مشرانو طرف څخه موږ ډېره نړۍ مننه کوو کته د محبس د رئیس څخه د بلاکونو د قمندانانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. زندانونه د پخوا په څېر نه دي چې پخوا څنګه وو د جاهلیت شپې وې تېرې شوې نو زندانونه انشاءالله چې دی اوس په شکل د مدرسو دي دغلته علم ازادي هر څه د بندي دپاره شا خوراک څښاک البسر څه برابر دي نو ډېر خوشحاله یو موږ د دغې څخه او چې په کوم جرم کې راغلي انشاءالله آینده کې دغه جرم نه تکراروو. د یادونې ده چې د ننګرهار مرکزي زندان کې شاوخوا 2000 زندانیان د بند شپې او ورځې تېروي.